د دې هېواد د هر غریب زړګی تسل غواړي دردمنې اوښکې د مظلوم پاکول. محترمو هېوادوالو، مسافرو او شتمنو وروڼو، لکه څنګه چې د روژې مبارکه میاشت راورسېده په خیر او هېوادوال مو ډېر سخت په بېوزلۍ کې شپې ورځې تېروي. اقتصادي بحران ده. نو له ټولو شتمنو هېوادوالو او مسافرو وروڼو همدا هیله ده چې د خدمت خیریه بنسټ سره همکاري وکړي، خپل صدقات، خیراتونه او کومکونه موږ سره شریک کړي او موږ به انشاءالله تعالی په دستجمعي ډول تر مستحقو خلکو پورې ورسوو او انشاءالله تعالی ویډیو کلیپونه به هم جوړ کړو. خدمت خیریه بنسټ همیشه په ټول د جریان د کال کې او خصوصا د روژې مبارکې په میاشت کې همداسې پروګرامونه لري، د خوراکي موادو توزیع پاکټونه جوړوي او بیا د دستجمعي شکل باندې مستحقو او غریبو خلکو ته توزیع کوي. د نیکمرغیو په سهار کې ناقراره ګرځي، خزان وهلې زړونه هر وخت بې غم خواره ګرځي. د نیکمرغیو په سهار کې ناقراره ګرځي، خزان وهلې زړونه هر وخت بې غم خواره ګرځي. سپینې ډیوې و تورو شپو ته بلیدل غواړي، سپینې ډیوې و تورو شپو ته بلیدل غواړي. د دې هېواد د هر غریب نو له تاسې ټولو هېوادوالو هم دا هیله ده چې د مبارکه میاشت کې د خپل وس توان مطابق زکات، عشر او خیراتونه موږ ته راولږئ، صدقې موږ ته راولږئ او موږ به انشاءالله تعالی په اطمیناني او دقیق ډول باندې تر مستحقو خلکو پورې ورسوو. بې پلار او مور یتیم زړه پورې نیول غواړي.